زموږ په ټولنه کې ډېر ځله دا پېښېږي متاسفانه چې ګڼ عزیزان زموږ ګڼ هېوادوال هېڅکله ځان نه ملامتوي او ان په ډېرو څرګندو شواهدو په ډېرو څرګندو دلایلو له څو اړخو خلک ورته وایي چې ته ملامت یې اما دی ځان نه ملامتوي دی خپله ملامتي نه مني سلامونه دوستانو نن په دې اړه خبرې کوو چې ولې ځینې اړیکې ځینې چارې ځینې روابط له منځه ځي هغه لاملونه هغه دلایل هغه انګیزې هغه خبرې او هغه کارونه چې اړیکې له منځه وړي کوم دي موږ پخوا هم د اړیکو د سړېدلو د اړیکو د ستونزو په اړیکو کې د یو بنبست یا یو ګونګ حالت ته رسېدلو په اړه خبرې او بحثونه کړي وو اما نن دقیقا په خبرو بحث کوو چې نور زیاتې اړیکه له منځه وړي یعنې که دغه موارد او دغه چارې دغه چار چلند وساتل سي یا ادامه ورکړل سي اړیکې له منځه ځي په دې به بحث وکړو چې هغه کوم لاملونه دي چې اړیکې له منځه وړي یو په یو به نن تاسو سره په دې اړوند بحث وکړو بلې دوستان لومړی مورد چې زما په ګڼو مراجعینو کې او په ګڼو جلسو کې له مراجعینو سره ما ته نور زیاتې ثابت څه هغه دا و چې معمولا هغه کسان او هغه نارینه او ښځینه خپلې اړیکې ورانوي خرابوي ګډوډوي او شړوي او له منځه وړي کوم چې همیشه په یو بحث او په یو خبره کې په یو مسله کې دا احساس کوي چې زه حق په جانب یم زه فکر کوم چې موږ په ټوله کې په افغانستان کې او تر یو کچه پورې په نور نړۍ کې هم دا مورد شته اما په بالغو ټولنو کې په مچور ټولنو کې په هغو ټولنو کې چې پخې دي او پخوالي ته رسېدلي دي دغه موارد نشته زموږ په ټولنه کې ډېر ځله دا پېښېږي متاسفانه چې ګڼ عزیزان زموږ ګڼ هېوادوال هېڅکله ځان نه ملامتوي او ان په ډېرو څرګندو شواهدو په ډېرو څرګندو دلایلو له څو اړخو خلک ورته وایي چې ته ملامت یې اما دی ځان نه ملامتوي دی خپله ملامتي نه مني لومړی مورد همدا ده دوستانو چې زموږ اړیکې له منځه وړي موږ تل په اړیکه کې ځان حق په جانب کړو دویم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو هغه دا ده چې تل په یو اړیکه کې په یو پړاو او په یو مرحله کې د پخوانیو ستونزو د پخوانیو ربړو د پخوانیو ناندریو د پخوانیو تاویل ماویلو را برسېره کول را پسېره کول را سپړل او هغه بیا یادول اړیکې له منځه وړي دغه دلیل په ګڼو مواردو کې ماته ثابت سه چې ډېری اړیکې او زیاتې اړیکې له متاسفانه په دغه چلند زموږ ډېری عزیزانو له منځه یوړي درېیم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم دوستانو هغه دا ده چې د خلکو په وړاندې بد ویل د خلکو د ده په غیاب کې د بد ویل یا غیبت کول همچنان د یو دلیل په حیث زما په نظر مطرح دي یعنی هغه عزیزان چې د خپل خاوند یا د خپلې میرمنې یا د خپل خپلوان یا په ده پورې د یوه تړلي کس خبره راز او نور مسایل په ځانګړي ډول بد بل چاته ویل دي دا کیدای سي په نور نړۍ کې ډېر مطرح نه وي ډېره جدي نه وي ډېره مهمه نه وي ځکه چې په هغو ټولنو کې ډېر خلک د خلکو له قضاوته نه ډارېږي د خلکو خبرې ډېرې ورته مهمه نه وي اما زموږ په ټولنه کې زموږ خلکو ته ډېر ارزښت ورکوو د خلکو خبرو ته ډېر ارزښت ورکوو په داسې یوه ټولنه کې که تاسو د یو چا راز وایي او بیا یا راجګېږئ او د خپل ملګري د خپل خاوند میرمنې خبره یا بد چاته وایه دا ستاسو اړیکه له منځه وړي او کاملا یې نابوده کوي او زه فکر نه کوم چې په دې چارچلن به تاسو وکولی سئ چې نور مخته لاړ سئ څلورم مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم او زه فکر کوم چې دا هم یو لامل ګرځي چې اړیکه ورانه سي اړیکه له منځه لاړ سي هغه د لومړیتوبونو مسله ده په ګڼو مواردو کې زه متوجه سوی یم چې خاوند او میرمن لومړیتوب نه لري یعنې ډېر ځله موږ له خپلې میرمنې سره په دې جنګ کوو جګړه کوو شخړه کوو چې
تا ولې زما خور ته داسې ویلې، تا ولې زما مور ته داسې ویلې. او ډېر ځله خویندې هم همداسې دي چې له خپل خاوند سره شخړو ته او جګړو ته او نزاع او ستونزو ته رسېږي چې تا ولې زما پلار ته داسې ویلې، تا ولې زما مور ته داسې ویلې، او تا ولې دا وکړه، تا ولې هغه وکړه. زما په باور کله چې موږ واده کوو، موږ باید خپل لومړیتوبونه په واده کې او په خپل ګډ ژوند کې وپېژنو. لومړیتوبونه په ګډ ژوند کې لومړی تاسو خپله لومړیتوب یې، دویم قدم کې مو خاوند یا مېرمن لومړیتوب ده، یعنې دویم پړاو لومړیتوب، دریم پړاو لومړیتوب مو بچي دي، اولادونه هم دي، دریم پړاو مور او پلار دي، او په څلورم پړاو کې خویندې ورونه او ترېندې وترونه او داسې همداسې زیاتې پورته ځي. اما برعکس زموږ په ټولنه کې، زموږ په فرهنګ کې، زموږ په پرګنو کې دا مسله داسې نه ده. برعکس تر هر څه د زامنو اړیکې له خپلو میندو سره ډېرې خوږې او ډېرې ښې. زه نه وایم چې بچي او زامن نه باید له خپلو میندو سره ښې اړیکې ولري، ورسره ودې لري، اما دغه میندې چې له خپلو بچو سره دومره انوالو دي، دخیل دي او دومره ورسره می و پی دي، له دوی نه مې هیله دا ده چې دوی لاړ شي له خپل خاوند سره خپل اړیکې ورغوي. که یوه مور راځي او خپل ټول ژوند یې زوی ګرځولی ده، زه له دغې مور هیله کوم چې خپل ټول ژوند ورسي خپل خاوند وګرځي. ولې راځي د خپل زوی په ژوند کې مداخله کوي، او زوی هم کله کله دې ته مجبوره کوي چې د خپلې مېرمنې او د مور په منځ کې په یوه ستونزه کې راګیر سي، یعنې د دوه تیږو په منځ کې لکه د زرندې اوبه سي، اوړه سي. ولې دغسې وضعیت او دغسې حالت رامنځته کوي. دغه مورد زما په نظر اړیکې له منځه وړي، ورانوي یې نه، خرابوي یې نه، ستونزې نه ورته پېښوي، له منځه یې وړي. وروستی مورد چې غواړم اشاره ورته وکړم، هغه د نورو کسانو، د دریمو کسانو مداخلې او پرتلې دي. کله چې موږ د بل چا خبرو ته غوږ نیسو، د خورلنې خبرې ته، د یو هر چا ته غوږ نیسو، هر څوک چې دی هغه، او په خوا کې موږ راځو خپل کس په اړیکه کې خپل پارټنر یا مقابل لوری د ګډ ژوند ملګری له بل چا سره پرتله کوو، دغه په ټوله کې زموږ اړیکې له منځه وړي. نو که غواړئ چې خپلې اړیکې وژغورئ، خپلې اړیکې له منځه وړلو نه وساتئ، دغه موارد چې ما اشاره ورته وکړه نن په پام کې ولرئ. سلامت اوسئ.